او بیا خاص کر زنانو له دا پکار دي چې هغه د خپل خاوند د غربت ډیر زیات خیال وساتي. کچیرته تاسو خاوند غریب یو کمالدار خو د خپل ډیر خرچې بوج په خاوند باندې ما اچوي، او که خاوند غریب وي نو بیا خو د فضل خرچې نه بالکل ځان وساتي. ها کچیرته تاسو ضرورت وي هغه ورته ویلې شي، خدا سره چې په یو جوړه د کار کیږي او ته د هغه نه 15 غواړي، یا دې په 500 روپو کار کیږي او ته د خاوند نه 1500 روپۍ غواړي، نو دا بیا خبره نه ده. د خاوند په مخ کې چیرته هم داسې موایا چې پلانکې خځې سره دومره مال دی، یا دومره سزر ور سره دی، یا هغه داسې خیسته جامې اغوندي او زما سره هیڅ نشته دی، زه خو پسقا کپلو کې ګرځم. نو خبردار دا د بی وقوفه زنانو طریقه ده. خو خيار زنانه چیرته هم داسې خبره نه کوي، بلکې د دنیا نه بے رغبتی اختیار کا. په دنیا څه کوي د آخرت لپاره تیاری وکا. د دنیا بس جامې وي، د دنیا بس سره زر وي، او د دنیا بس زیب او زینت وي، د دنیا بس کور وي. تاسو د صحابياتو زندګۍ ته وګورئ، د هغوی په شان سادهګي خپل کوي. ها کچیرته ستا خاوند بخیل وي او تعالی خرچه نه درکې، نو بیا ته په پټه هم اخیستل شي، لیکن زد بنه کې دا څنګه چې د دې متل مستاق جوړ شي چې د واده نه مخکې خزه صرف د خاوند طلبګار وي او د واده نه پس بیا د هر شي طلبګار شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور فاطمه رضی الله عنها د مخرنګ تک زیار شوی وو. کله چې د هغه خاوند علی رضی الله عنه هغه وکتله نو تاسو ته وکړو چې دا ولی. نو فاطمه رضی الله عنها ورته ویل چې درې ورځ ده چې کور کې څه نشته دی چې اخرم. نو علی رضی الله عنه ورته ویل چې تا ما ته ولې نه ویل؟ نو فاطمه رضی الله عنها ورته ویل چې زما فلار یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وصیت کړو چې علی رضی الله عنه در لسره وړي نو هغه اخرى، او چې سره نه وړي نو بیا د هغه نه غواړم. نو زما عزتمن خويندو په دې خبره تاسو لږ سوچ وکئ چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لور دا حالت دی، نو آیا تاسو د هغه نه خی او چې ته ډیره خرچه غواړې او خاون سره نوي نو بیا به مجبورن هغه تعالی طلاق درکې. د اسماعیل علیه السلام خزه چې کله د غریبۍ شکایت وکړو نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ویل چې خزه له طلاق ورکا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعضی بیبیانو د زیاتی خرچې مطالبه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میاش د هغوی سره خبرې نه وکړي. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله به یو میاش زمون کور کې اور نه بلیدو، دومره غریبي و محترمو، بلکې کجوري او بابا یې استعمالولي. لږ سوچ وکړئ چې د پیغمبرانو د کور دا حالت دی. زمون په کور کې خو الحمدلله 3 او 4 وخت روټۍ پخېږي او بیا هم موږ شکر نه وباسو. په موږ کې ورځ د ناشکرۍ ماده سوا کېږي. لہذا خزې د پزین کې دا خبره کېږي چې خاوند تاسو له صدر کوي، که هغه ډېره وي او که لږه وي، په هغې باندې د الله شکر وباسئ. خپل خاوند په دې مه مجبوره کوئ چې ما ته 15 کپړې وکړه، 6 جوړې راته وکړه، ما له دومره روپۍ راکړه، ما له دومره راکړه. بیا به مجبورن چې کوم دی تاله خاوند سود کوي، تاله به حرام راوړي چې په دې سره به د خاوند هم آخرت خرابېږي او ستا به هم آخرت خرابېږي. او که داسې نه وي نو خبره به چې کوم دی بیا طلاق ته رسېږي. لہذا زنانو له پکار دي چې تاسو د صبر نه کار واخلئ او ځان کې چې کوم دی د صبر ماده پیدا کړئ. د صحابیاتو زندگی مخې ته کېږدئ. الله جل شانه دې زمونږ په زنانو باندې د حیا او د عزت صادر رواچي، او الله جل شانه دې زنانه د خپل خاوند تابعدار جوړ کړي. وما علينا الا البلاغ.